ملګرو په سکرین چې کم تصویر تاسو ته ښکاري دا هغه اسنین دی د کم په زلفو کې چې یوسف جان لاس واله نو تر اوسه پورې په هغې باندې هم تنقید روان دی په کم سټایل کې چې ویښته پرېښودي وو په کم سټایل کې به چې د ټیک ټاک ویډیو په هغه ویښتو کې جوړولې نو تر اوسه پورې په هغه ویښتو باندې صرف بحث روان و نن تاسو ته هغه ښکاري چې کم پولیس چې دی هغو ته کم ویښته کټ کړي دي نو نن چې په کم صورتحال کې دی هغه هم تاسو کتی شئ د دې نه کم نوجوانان چې دي کم چې په ډیر زیات غرور ډیر زیات فخر بزان کوي هغه دې ته یو عبرت واخلي او دې ته دې وګوري چې آیا اسنین پرون په کم حالاتو کې وو او نن په کم حالاتو کې دي نو صرف دې ته وګوري د اسنین نه دي د ځان دپاره یو عبرت هغه واخلي ځکه چې انسان دی هغه په دې هم نه نازیږي چې نن زما ځواني ده نن ما سره دولت دی او دا دی او خو هر قسمه وخت هغه په انسان باندې راتلی شي لکه نن ستاسو مخې ته یو تصویر دی ستاسو د یاد وي اسنین چې کم خپل پلار مور باندې ډزې کړي دي د هغې نه پس بیا کم حکومت چې ونیو دو او کم کاروایي چې د هغو شروع ده هغه هم جاري ده اوس چې کم دی د تیمرګرې هسپتال کې دی او کم هغې ته هم تللی و د څه بیمارۍ د وجې بیا چې کله جیل ته ویوړلی شو نو د جیل کې د هغې کم ویښته چې دي هغه کټ کړی شو د هغې کم تصویر چې دی هغه هم جاري شو په سوشل میډیا باندې هغه هم چلیږي کم تصویر کې چې د اسنین کم غټ ویښته چې وو هغه یې اوس واړه کړي دي ولا نو دغه ویډیو چې کوم هغه په سوشل میډیا دا تصویران هر څه شیر کېده ما هم غوښته چې تاسو سره هغه شریک کړم او تاسو ته هم یو عبرت والی چې آیا په ځان باندې دونه ناز او نخرې هغه مه کوئ سبا له په تاسو باندې هم هر قسمه وخت راتلی شي دغه ویډیو دغه معلومات تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوی چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بلې ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان